تازه نوې او په زړه پورې خبر څنګه راشد خان په نړۍ کې وځلېده او څنګه د نړیوالو لوبغاړو پام یې ځان ته وګرځاو. دوستانو ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی نامتو کرکټر سچن ټنډولکر په خپله ټویټر پاڼه د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان ته د کلیزې مبارکي وړاندې کړه. نوموړي لیکلي کلیزې ټولې نوې پیلېدنې وي، نوی کال د خوښیو ډک او تاته د کلیزه مبارک وي. د یادونې وړ ده چې پرون په همدې ورځ د راشد خان 21مه کلیزه یا د زوکړې ورځ وه چې د نړۍ بېلابېلو برخو څخه د هغه مینوالو او همداشان مشهورو لوبغاړو نوموړي ته د کلیزې مبارکي ویلې ده. راشد خان چې په ډیر کم وخت کې ملي لوبډلې ته راغلی، په ډیر کم وخت کې به دې وتوانید چې په خپل ګوګلي توپ اچونې سره په نړۍ کې شهرت ترلاسه کړي. راشد خان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو مهم لوبغاړی شمیرل کیږي. نوموړي تر دې دمه په ټیسټ کرکټ 20 ویکټې په یو ورځنیو لوبو کې 131 او په 20 ورځو سیالیو کې 9 ویکټې اخیستي دي. د انګلستان په کوربتوب د 2019 کال نړیوال 500 ورځ جام کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د خرابو کارکردګۍ وروسته افغانستان کرکټ بورډ د ټولو فارمیټونو لپاره راشد خان د ملي لوبډلې د نوي کپټان په توګه په دنده وګمار. د نوموړي په مشرۍ کې افغانستان تر اوسه ښې لوبې روانې کړي او د ده تر رهبرۍ لاندې افغانستان وکولی شول چې په ټیسټ لوبه کې بنګلادیش ته په خپل کور کې دننه د 240 منډو توپیر سره ستره ماتې ورکړي. راشد خان په یاده ټیسټ لوبه کې ټولټال 19 ویکټې او یوې 50 سیزې په وهلو سره د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د پاکستان اوسنی لومړی وزیر عمران خان د اوږدې مودې ریکارډ ته د پای ټکی ایښی. بنګلادیش ته په ټیسټ کرکټ کې د ماتې ورکولو وروسته راشد خان په نړۍ کې لومړی لوبغاړی وشمیرل شو چې په کم عمر کې د لوبډلې مشرۍ ترسره کوي او همداشان لومړی بریا هم خپلوي. د بنګلادیش په وړاندې په ټیسټ لوبه کې د بریا سره افغانستان وکولی شول چې د استرالیا سره هغه ریکارډ هم برابر کړي چې په کمو لوبو کې زیاتې بریاوې خپلې کړي دي. دوستانو دا و د راشد خان په هکله لنډ معلومات. که ستاسو هم ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. لاندې په کمنټ کې یو ښکلی جمله د راشد خان په هکله ولیکئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.